ستر اختر کې غوښو نه پس اکثر یو کمپلین به ډیر زیات راځي. هر هسپتال به ډک وي صرف او صرف د دستونو د ډایریا د لاسه. اوس صحیح مینجمنت د څه شی دی؟ ګوره یو خبره دې ځای کې یاد وساتئ کنه، ډایریا د دستونو چې کم دي کنه داسې نه دی لکه څنګه موږ حل کالو، دومره حل کم نه دی، نو دا انسان خرابولی هم شي ډیر زیات. ټیک دی، د ریسرچ مطابق ډیر ماشومان داسې دي چې هغه صرف او صرف د دې دستونو د ډایریا د وجې مړ کیږي. خو د دې یو توړ دی، یو سلوشن دی، د دې ډیر آسان سلوشن دی. څوک هم چې ځان سره کور کې او ار اس ساتي کنه، اورال ریهایډریشن چې کوم سلوشن دی دا چې څوک ځان سره کور کې ساتي کنه دا د دې توړ دی، بس د دې غټ سلوشن دی. اوس هر دستونه داسې نه دي چې هر کې به خامخا ګولیانې بم خوري، دوايانې بم خوري، ځان ته به ای وي فلویډ هم لګوي، ډرپونه به هم لګوي. ضرورت اکثر داسې ډایریا وي چې هغې کې ضرورت نه وي چې ته اورال ریهایډریشن سلوشن او ار اس چې ته استعمالوي نو دا به انسان نشي خرابولی. اوس موږ ته څه کول پکار دي؟ که کله هم څوک اختر کې د غوښو د وجې که چاته هم ډایریا وشو، اوس موږ ته څه کول پکار دي؟ اول خبره ځان سره خامخا او ار اس جوړوئ. او ار اس تاسو کور کې هم جوړولی شئ، ضروري نه دی چې خامخا به هسپتال نه راوړي یا به بازار نه راوړي. کور کې جوړول څنګه دي؟ ګورئ د او ار اس اول دې باندې ځان پوه کړئ چې کله موږ هغه وشي کنه ډیهایډریشن وشي کنه، د ډایریا چې کله موږ ته وشي، دستونه موږ ته وشي کنه، نو دا درې څیزونه موږ ته ډیر زیات ضروري دي جسم کې. څه شی؟ اوبه، مالګه او چینی. دا څه شی دي؟ دا تیل دی. دې باندې زموږ بدن چلیږي، زموږ بډي پې چلیږي. چې کله هم د دې دا موږ بدن نه وځي کنه نو بیا انسان خرابولی شي. نو او ار اس تاسو ځان ته کور کې جوړوئ. څه شی؟ اوبه، مالګه او چینی. دا ډیر ضروري دي. اوس په موږ کور کې څنګه جوړوو؟ یو لیټر اوبه راخلئ، هغه تاسو خوټ کولی شئ، هغه نه پس یو چمچه مالګه او 6 چمچه چینی بورا دې ته تاسو ایډ کړئ، هغه نه پس ښه مزیدار دا مکس کړئ، دا ستاسو او ار اس جوړ شو. دا چې څوک هم استعمالوي بیا انسان نشي خرابولی. او ډیر داسې کیسونه دي انسان به انتهایی زیات خراب کی. چې کله تاسو ډیر زیات خراب کی کنه، هغه صرف او صرف خرابول په دې کوي چې موږ ډیهایډریټ شو، موږ نه مالګم زی، چینیم زی، موږ نه بدن نه بهر وزي، او دینه بغیر وبم زی موږ نه بهر. دا زموږ تیل دي، دی باندې زموږ جسم چلیږي، بډي پې چلیږي. نو چې کله موږ نه دا وزي کنه د دستونو په صورت کې نو بیا انسان خرابولی شي. وري خو که چاته ډیر زیات تکلیف و یا څوک ډیر زیات خراب کو راوي غورځولو، اول خو ما درته وویل چې او ار اس خامخا ځان سره ساتئ، نیمکول چې کم دي. خو که بیا هسپتال ته لاړ شئ، هسپتالونه کلاو وي، اختر کې هم کلاو وي، ډاکټران تاسو ته ناست وي، تاسو ته ای وي ډریپ هم پاس کېدلی شي، ګولیان هم درکولی شي، رینګر لیکټیټ هم درته لګېدلی شي، موډیم هم درکولی شي، فلیجیل هم درکولی شي. خو ډیرو کیسونو کې ما درته وویل چې دا تاسو خپله کور کې هم کولی شئ. او ار اس خامخا خورئ. که چېرته او ار اس تاسو استعمال کوئ هغه نه پس انسان ټیک شو، بیا هسپتال ته د تلو ضرورت بالکل هم نشته. دا د دې طریقه دی، دا د مینجمنټ دی. مهرباني.